سلامونه ملګرو. الله 7 منټه بعد بجلی هم ځي، خو زه ډېر په عاجزۍ سره یو درخواست کوم، دا کم څه چې زه او هاشم شیر کوو یا یې ګورو، دا مشت نمونه خروار، یعنی دا 1% دغه ویډیوګانو نه دي. په بلستنو کې خلک رغړي، په پبلک پلیسز کې خلک ورته ګوري، سړک وي، د سړک په منځ کې، په اسلام آباد کې، پیښور کې، د ډینس پلازې مخې ته، د سینټورس مخې ته سړي بلستن اغوستې ده او 10-15 کسان رغړي په سړک باندې. دا عمل شخصي دی، دا د شخصي ازادۍ په زمره کې راځي، باقاعده جرم دی. ځکه چې اول ماته احساس نه و، ما نه و کتلي، نن پکې ملګري ما منشن کوي لګیا دی. یقین وکئ بیا خو که څوک پوجي یو کس راایثار کي او ورکړي کي، خدای مکه پولیس یو کس وهي، نو هغې کې بیا څنګه د اوورال موږ د ډسکریمینیشن خبره کوو، یا یو څوک موږ پسې په پی ټي یو باندې خبره وکړي، هلته بیا موږ څنګه د ډسکریمینیشن خبره کوو، هلته موږ څنګه د امتیاز خبره کوو، هلته موږ څنګه د نسلي امتیاز په بنیاد خبره کوو چې موږ پسې خلکو خبره وکړه، نو دا یې په دې بنیاد وکړه چې موږ پښتانه یو، زموږ لیندې په 14 اګست کې په ټلویزیون باندې او یو عجیب و غریب ګیټ اپ یې جوړ کړی، نو بیا په هغه ځای کې هم د ګیلې حق نه لرو. بیا هغه هم د یو شخصي د یو کس ته یې کتلي دي او بس خپل تاثر یې اخیستی دی. دا معاملات ډېر سنګین او د جرم د حده پورې خطرناک شوي دي. ما چې کوم وکته، زه چې د کوم نه راتیر شوم، زما چې په کوم نظر پرېوتو، یقین وکړئ چې هاشم خان دا شریکول ما ته دونه اندازه نه و چې لکه دومره بدترین حده پورې خلکو بې شرمي جوړه کړې ده. ورته په یو شخصي پلیس کې ذاتي ځای دی، پکې ستا حریم دی، ستا کور دی، ستا دیره ده، ستا حجره ده، ستا خیر دی، یو پنډال دی، تا یو پروګرام ارګنایز کړی دی، هلته که ته بلستنې او کمبلې اغوندې او په هغې کې رغړې، فیر انف، مطلب بالکل جایز دي. زه دا منم د یو شخصي حده پورې د انتهایي شخصي حریم کې دننه تا یې ارګنایز پروګرام دی، خو لکه دا بیخي د دې دفاع نه کیږي. څوک وایي چې دا ولې تاسو مخامخ راوړئ، پکار ده چې دا راوړل شي او دا د نیشنل ډسکورس حصه شي، دا د قامي مفکورې حصه شي، دا د خبرو حصه شي چې دا څه شرم دی. بیا که یو کس په لاهور کې، په اسلام آباد کې، په پنډۍ کې پولیس یا پنجابی هغه سره امتیازي سلوک کوي، نو ګورئ بیا هغې ته به شخصي وي. که دا شخصي دی، دا کم کار چې دې ته تاسو وایې د سینټورس او ډینس پلازې مخې ته او په دغه د میټرو سټیشنو کې دا عملونه کول بیخي د جرم په حد کې داخل دي، او دې دپاره خو لکه قانون که نه هم وي، نو دا بیخي لکه ناقابل برداشت دی. ځینې خلک که د دې دفاع کوي، هغه ادمزاد وایي چې بالکل په جرم خبره کېدی شي، خو دا بالکل نه دی چې په چا پسې دې مسخرې شروع شي. دا طنز په دې باندې کېدی شي، دوی په ټولو خلکو پسې مسخرې کړي، دوی چې را کوم موږ مشت نمونه خروار وکتل، نو دا خو بیخي افسوسناکه دی. اواز لږ کم دی، نو زه دا شیز بندوم. دا دوی چې کوم مشت کړي دي، نو دا بیخي لکه دا ما او تا چې ادمزاد رو ګورو، نو دا مشت نمونه خروار، یعنی ډېر زیات لکه هغه یو 1% مخامخ راځي په پبلک پلیس کې دا کار کول. که ستا خبره زه منم دا شخصي جرم نه دی، پرس خو ته خبره کې دا ته وایې چې جرم نه دی، دا د شخصي خوشحالي ده، دا د شخصي حق دی، دی کولی شي، د ډسکریشن دی، امتیاز ورته حاصل دی، کوي دی. خو بیا ادروایز چې کله په یو کس 10 کسانو، 20 کسانو، 100 کسانو څوک میسنګ پرسن کیږي، څوک وهلی کیږي، څوک ډبول کیږي، چا پسې ډرامه کیږي، نو بیا به هلته هم دا وایو چې دا د یو کس دوو نه تاثر اخیستی دی او د هغوی ریپرزینټ کوي. بیا به ما او تا دا ګیله معنا په پی ټي وي، ریډیو پاکستان یا په کوم سرکاري تقریباتو کې چې زمونږ څنګه تاثر یا زمونږ د ګیټ اپ څنګه مذاق وړاویږي، نو که زه ته په خپله په یو څیز طنز نه کوو، زه ته په خپله په یو څیز باندې خبرې نه کوو، زه ته په خپله باندې دې عمل ته سپک نه ګورو ورپورې، یعنې دا خو ډېره افسوسناکه خبره ده. آیا دا د کور د ته به وایې چې مغرب کې ځینې خلک مغربي د بیچ د غاړې لغړ عکسونه که شریک کړي، آیا ستا ټولنه او زما ټولنه دا اجازه راکوي؟ آزادي، لیبرل ہونا، الټرا لیبرل ہونا، لکه لیبرل ہونا او بیا نیکسټ لیول لیبرل ہونا، د هغې نه
الټرا لیبرل. خو آیا ستا ټولنه ستا زما او ستا د ټولنې ساخت د دې جوګه دی؟ بله خبره دا ده چې موږ د نسلي امتیاز کله خبره کوو نو بیا حق نه لرو، بیا بیخي حق نه لرو، بیا به د هغې جسټیفیکیشن نه کېږي. دا چې کوم ده ستا پنډال دی، ستا پروګرام ارګنایز دی، ستا ایونټ دی، ته په یو پنډال کې تا یو انکلوژر جوړ کړی دی، یا ستا ځای دی سیاسي دی، سماجي دی، ټولنیز دی، حجره ده، بیټک دی، ادروایز ستا یو کلی یو ګراوند دی، ستا د ښار یو د میلې ټیلې ځای دی. بېشکه که څوک په بړستنو کې رغړي، که څوک د بالټي مالټي په سره یي، لکه دا خو لکه اوس د دې نه وروسته هغه لیندی چې په 14 اګست کې یو ځل هغه پی ټي یو باندې یو څیز چلېدلی و نو هغې کې هغه لینده وه د کس غاړې ته اوس عجیب غریب پټکی اوسه نو ټولو خلکو په هغې باندې د تېر 15 شپږو کالونو چې دا زمونږ د کلتور ګنې یو سپکاوی کېږي او موږ په غیر مهذب انداز کې وړاندې کېږو، هغه زموږ موقف ټیک و. مګر اوس که داسې وکړي، دا څیزونه سبا له په پی ټي یو باندې وکړي نو یقین وکړئ چې دا به ډېر زیات لکه بیا به زما او ستا سره دلیل صحیح ته وایې چې دا خو یو څو کسانو کړي دي، دغسې یو څو کسان بس خلک ریپرزینټ کوي. یار فار ګاډ سیک دا خو هسې نامناسبه خبره ده. د دې دفاع څنګه کېږي چې په شخصي بنیادونو زه کمیس وباسم، دا زه مناسب لګم اوس چې زه ان پرسن به حیثیت مرد زما دپاره دا سطر هم نه دی چې زه کمیس وباسم. لیټ سپوز ما کمیس ویستی دی او زه رالم، دا زما دپاره به حیثیت مسلمان سطر هم نه دی. تاسو ټول پوهیږئ موږ ټول د دین او دنیاوي اقدار لوستي دي، لږه ډېره مطالعه هم شته چې ما او تا لوستي دي. ښه په سټیټ باندې دا چې دا نه انپړه دي، دا نه پوهېږي، دا خره دي، مړه دا خو بیسک انډرسټینډینګ دی، دا خو د بیسک کامن سینس خبرې دي. یار فار ګاډ سیک دې کې خو لکه د دې نه خو لکه دې کې خو د ایجوکیشن هم نه، زما او ستا د نیکه چې ایجوکیشن نه و نو هغه دا کار کړی و. چېرته ته تصور کولی شي چې نن 100 کاله مخکې ستا ډر نیکه داسې کار کړی و؟ چېرته زما ایجوکیشن نشته، ته دا تصور کولی شي چې زه کمیس وباسم او کوم چې انډرویر دا بنین دی په هغې کې مخامخ راشم؟ کین یو امیجن؟ ته سوچ کولی شي؟ په ګاډ سیک مړه ته دې لکه دا خو شخصي نه، نو نیور ایور. او دا اوسو ما شیر کړي اشم شیر کړي دا چونکې اوس ټولې دنیا ته د بیچ مثال ورکې نو بیا به ستا انډرسټینډینګ، ستا کلچرل اسیمیلیشن، ستا انټیګریشن، ستا رویه به هم هغومره بلې چې دلته کپل لغړ پراته وي او دلته بل کس یې هغه په هغو کار نه لري. ته هغومره میچور زه او ته یو، زما او ستا اقدار، زما او ستا ټولنه، زما او ستا د پرمختګ یا ارتقایي مرحله کې یو. هغه آیا موږ په هغه ارتقایي مرحله کې یو؟ فار ګاډ سیک یار مغرب کې کېږي couple we they were almost you can see they are almost naked, but there is no staring, there is no hooting, there is no cross-talk or trespassing etc. هیڅ څیزوم نه بیا خو هغسې زما او ستا انډرسټینډینګ هم پکار دی که زما او ته د انپړه هونه خبره کوې، ته د جهالت خبره کوې، ایجوکیشن یې نشته، سکول نشته، کالج نشته. د نن 100 کاله مخکې ستا نیکه داسې کار کولی شو؟ ستا ډر نیکه داسې کار کولی شو؟ ته تصور کولی شي چې یو لوی یعنې په بړستن سړي د ځان تاو کړې ده او هغه چې کوم دی نو رغړي. باقي فلسطین والا خبره ده نو مصطفی کمال صاحب وخت په وخت موږ په دې غږېدلي یو، دا ظلم دی، دا په انساني بنیادونو ډېره لویه عالمیه دغلته را مخامخ ده. 1,100,000 خلک شهیدان شو. په دې کې نه پرېوځم چې چا انیشیټ کړي ده او چا شروع کړي و او چا ورانې کړی دی. بهرحال دغلته په دغه خاوره د فلسطینیانو د ژوند کولو د خودمختارۍ حق چې دی نو هغه انتهایي مسلم دی، انتهایي ثابت دی، ثابت شده دی. دغه بېوسه بېکسه خلکو چې هغه په 100 کیلومتره پټۍ کې راګیر دي او په هغې کې هم خلک ژوند ته نه پرېږدي. د اصلاح دپاره خو حمزه خان ما خبره کړې وه، خو زه د خپله موضوع کې پاتې کېږم. نو دغه خلک د 80 کالو راسې ډېر زیات، بلکې د بالفو چې کوم اګریمنټ یا ټریټي ده 100 نه زیات کلونه وشو او چې دا خلک مبغوض دي. څه پکې ته دي خپلې غلطیانې مې ماضي کې دي په خلکو له د سیټلمنټ او ریسیټلمنټ او
اجازې ورکړې وي یا یې پې ځمکې خرڅې کړې وي یا یې ورته پرېښې وي یا د عربو کمزوریانې خو لکه د چا کمزوري کله هم د دې اجازه چاله نه ورکوي چې هغه باندې ظلم وشي، څنګه چې فلسطینیانو باندې کېږي. د چا کمزوري د چا خطا هم دا چاله اجازه نه ورکوي چې زما خطا ده نو ته په ما ظلم وکړه، ته ما د قانون سره سم چې کوم عملي هغه ما سره وکړه، خو ما سره ظلم بربریت دا په یو صورت کې نشي کولی، دا ظلم دی، دا انتهایی د انسانیت خلاف جرم دی. او ټول انسانان چې دي هغه په دې زورېږي، ماشومان او په هسپتالونو په سکولونو په کیمپونو باندې بریدونه کول، دغلته یو طاقتور ښکرور چې کوم دی هغه امریکې انسټال کړی دی او امریکا ورپسې شاته ولاړه ده، امریکې سپورټ کوي، امریکې خطه هم ښه وایي او بد دی هم ښه وایي، او چې څومره ظلم کوي هغه ورسره هم سپورټ کوي، آل آوټ پولیټیکل ډیپلومیټیک ایتیکل سپورټ او ملیټري سپورټ ورته هم د امریکې حاصل دی. اوس ریسنټلی کومه دماکه شوي دی یا څه شوي دی آی ډونټ نو ایگزیکټلی، ماته اپډیټ نشته. حمزه خان ستاسو د خبرې جواب در کومه، شریکول دا ده چې دا ټول شریک دي، نو په دې پسې اوس زه ورته نه خاندو نو لکه بیا خو موږ د دې سره بس میلا وي، بیا د دې د عمل چې کوم دی بیا دې پسې بل خاندي، هغه پښتو کې ډېر ناجایزه غوندې یو ضرب المثل دی یا یو حکایت دی، هغه نه ویل غواړم، خو زه به هغه مهذب ووایم چې د خپل کلي مطلب غم په کور کې چې پټ شي نو ښایي، لکه یا د کور په خلک پې تنقید وکړي یا د کور خلک یې روکتام وکړي یا د کور خلک پسې وخاندي، نو شاید لکه د سړي زامن شي. دا خو بیخي سړیتوب نه دی او دا د انسانیت لینک خو زه د یو کې مصطفی کمال کتی نه شم انفارچونیټلی، لږ وخت بعد بجلی هم ځي. نو دا عمل قاضي ولید رضوان صاحب مننه او بید شاه صاحب مننه، دا کار غلط دی او زمونږ نه به پکې خطا شوي، موږ به لږ اوور ایګزجریټ کړي، خو دا ایګزجریټ نه دي، لکه دا ډېر هغه مینیمل غوندې نمونې موږ صرف شیر کړي دي. تاسو ګر چاپېره ګورئ ملګري پکې یو بل ټیک کوي چې او تاسو پوهېږئ چې د دې دا څه د یو سیمې او د یو قام سره تړلي خبر نه د قبیلې سره، دا د یو سیمې سره دا خو ډېر میسیف لیول سره سکال دا کار شوی دی، په میسیف لیول سره او unbelievably زیات شوی دی، unbelievably recorded دی، unbelievably shared دی، unbelievably uploaded دی، unbelievably discorded دی، خلکو کنډم کړی دی، unbelievably condemned. یعنی د دې لپاره هغه ایډجکټیوز او یا د انګریزي هغه لفظونه به د پښتو به ختم شي، خلکو ریاکټ کړی دی، overwhelming majority نیګیټ کړی دی، د نورو قامونو نورو خلکو، اسلام آباد ښاریانو، پنډۍ ښاریانو، پنجابیانو، او د things are really getting messy. لکه دا ډېر زیات سبا لکه پی ټي وي ستا دغسې تاسو وړاندې کېږي، ته څنګه حق لرئ چې بې شکایت وکړې؟ زه څنګه حق لرم چې موږ د مهذب ونه یا د جدید معاشرت زموږ لباس د وخت سره سم دی ګنې یا موږ هغسې دا د دې دا ایکسکیوز چې دا خو جي کتارسس دی، کتارسس وي، فرسټریشن وي، مایوسیانې وي، ایجوکیشن سټیټ وغیره ټولې خبرې، خو دا بیسک چې کوم دی نو دا بالکل لکه دا د بیسک ایتکس خلاف ده، لکه دا د انساني ابتدایي شعور کې هم سړی، یعنی موږ چې د ارتقایي عمل هغه ابتدایي درجه کې هم راځو که نو دا د هغې خلاف دی. نه دی له ارګومنټ بیچ ورکولی شي په ویسټ کې یا دوبۍ کې، نیبر ایور، بیا به ته خپله ټولنه هم هغومره ارتقایي بره کې دومره چې ته بیا برداشت کولی شي چې ستا خواته نکټ یعنی آل آوټ نکټ پراته او یو ایون ډونټ ګیو لفظ نه ویل غواړم، ته بالکل یو ګلانس هم پرې نه وراچوې، بل لفظ مې حذف کو ایکسپنج کو، دا خو دنګو چې ټیک ته زم وام تم وې خاندې لطیفې زم کوم تم کوم ته خوښې زم خوښم، خو دا کله هم جسټیفایبل نه ده چې په سړک په منځ کې خلک داسې حرکت وکړي او خلک تېرېږي پاسرز بای یا دا ښځې او سړي او یو دا خو په ځان پسې ملنډې داسې هم نه دي پکار، یعنې د خپل سیلف ریسپیکټ یا د خپل تشخص د علاقې د قبیلې د قام دومره او دا ایجوکیشن نشته، دا بنیادی په ارتقایي ابتدا کې هم چې کوم دی نو دا یعنی اکسپټیبل نه ده. که تاسو وایئ چې دا ایجوکیشن نشته نو آیا د دې نیکونو چې د دې نه ډېر زیات پسمانده او دنیا یې نه ولیدلي هغوی کله داسې کار کړی؟ دا یو ادمزاد زه ستاسو خبرو سره بالکل اتفاق کوم،
ستا رایه ده، ستا حق دی، تا لیکې وخت په وخت باندې. زه غواړم باید ته راشې ووایې هم خپل دلیل وړاندې کړې. مګر زه چې څه ګڼم زه خو هغه ته زه به د هغې په اړه یعنې زه کله کنوینس شوم چې ته ټیک وایې نو ما دپاره دا څه ذاتي ایشو نه ده چې کله ته ټیک وایې او ما ته نه ښکاري چې دې کې د قانون ما ته نه ښکاري چې دا صرف او صرف د ایجوکیشن وجه ده. never ever. نو سندري وي، موسیقي ده، عوامیت هم وي، عوامي غوندې فولکلور هم وي، په هغې کې غلط العام هم وي، مطلب وي پکې سندري وي، په هغې کې داسې څیزونه چې خلک کوي د فن دپاره هم کوي، انټرټینمنټ وي، د فولکلور وي، ډانس وي، هغه مختلف وي. خیر دی هغه که بې ربط دی خو هغه ستا کلتوري. خو لکه دا شیز دا بالټي مالټي په سر ول دا لړل تپل کول دا اکسپټیبل نه ده. دې له دا جواز ورکول دا بیا بس پرېږده چې کوي نو بیا خو به کوي، خو بیا به دا منې چې دی خو لا دنیا لیدلې ده، ده خو لا فیسبوک لیدلی، ده خو لا ویډیو کړي ده، ده خو لا سړک لیدلی، ده خو لا ډاټسن سنګل سیټر ډاټسن لیدلی، د دې نیکه او ډر نیکه چې نو لیدلی د هغه به کم حالو. بیا به دا سپوزینګ که نه د خو ایجوکیشن نشته، پرایمري پاس هم نه دی، خو لکه د سړک لیدلی، د سکول لیدلی، د کیمره لیدلی، د موبایل لیدلی، د جدید دنیا سیزونه د لیدلی دي، دا ویل کړي نه دي، د انټرنلایز کړي نه دي، د خپل شخصیت یې څه نه جوړ کړي. آی ایډمیټ لکه زه آی انډورس. مګر دا چې کوم دی که نه دې کې مروت والا څه خبره بېروزګاري که ملمي او د پردو کتابونو سید الله عثمان ته ټیک وي، خو دا چې کوم زه یو ځل بیا وایم دا ټول دلیلونه راخلو د دې د نیکونو دپاره. آیا د دې نیکونو په کار ده چې د دې نه د نیکسټ لیول څه کار کړی وی؟ نو دا تاسو خپله خیر دی خبره وکړئ. شریف خان ګډې وډې مه وایه. د ریاست سوات یادونه ډېره مننه، دا ډېر ښه پیج دی ریاست سوات یادونه، ډېر ښکلي ښکلي تصویران شیر کوي. مصطفی کمال سواتي صاحب نو دې کې څوک څه کولی شي یاره؟ که ته وایې چې پاکستان او افغانستان او پښتانه هلته څه وکړي، ما سوای د کنډمینیشن نه څه کولی شو یار؟ نو دغه کنډمینیشن دی او دا پکار ده چې هغه نیکسټ ډور نیبرز دي، مسلمان هیوادونه دي یا انټرنیشنل پاورز دي، هغه خو د اسرائیلو سره ولاړ دي، زه هم پوهېږم ته هم پوهېږې. خو لکه اوس ما او تا څه کولی شو په دې نیشن سټیټس په دې زمانه کې او د دې قومي ریاستونو د قومي بونډریز په دننه؟ نو ما او تا هېڅ هم نشو کولی. باید دعا کولی شو، کنډمنیشن کولی شو، مذمت کولی شو. نور ما او تا هلته عسکرو په توګه تللی نه شو. کوم چې بارډرینګ کنټریز دي یا کمیونټیز دي، اردن دی، جارډن او دغسې ایجپټ، دغسې لبنان خو بهرحال څه د هغې څه یو تنظیم دوه دوی سره لاس مدد کوي. نو دغه بارډرینګ کنټریز نه علاوه یا د کنان د دغه وادۍ نه اخوا خلک ما او تا خو اسلام آباد ته چکر له هم نشو تللی چې دا کم څه مونږ کوو. نو لکه فلسطین ته به څنګه لاړ شو یا مونږ کولی شو څه؟ او ټیکنالوژي خبرې دي، لړل دي، تپل دي، څښا کول دي، هغه ډېر ظلم دی، جبر دی. خو لکه دی که اوس مونږ که ووایو نو لکه یو ریګولر فورس څنګه تلی شي؟ نو یو خبره ده که نه؟ لکه دا زه ستا نه د یو عاجزانه سوال کوم، لکه ته شوې مثال ته ښه کمیټډ یې، ستا درد او تکلیف زه محسوسوم چې دا تاسو فلسطین حوالې سره فکرمن یې. خو مګر د دې فکرمندۍ نه، دعا نه، کنډمنیشن نه، ډیپلومیټک پریشر ایکسرټ کولو نه، یو پولیټیکل اویرنس نه زیات ته څه کولی شي؟ تا ته بارډر هم کولاو شو او سپوز یو ریچ یو ارایو غازا سټریپ، سو واټ یو کین ډو ناو؟ نو دا بس مذمت دی او ما وړاندې په دې باندې جذباتي غوندې خبره کړې وه چې مذمت نه علاوه هیڅ نشو کولی. بعضې ملګري وایي اواز لو دی، زه کوشش کوم چې روش مولاخه یار دومره څوک نشي پرېږده چې خپل ناموس او خپل کلتور لکه ایجوکیشن نشته، بېروزګاري ده، دا ټیک ده، لکه دا endorsed, all the factors are valid and endorsed, but بیا به دا منې چې د نیکونه د ده نه زیات ځناور وو. بیا به دا منې ځکه چې هغه د بیسیک څه موبایل نه چې ټلویزیون څه چې ریډیو په ټلیفون او د دنیا د حاله نه خبر. یعنی بیا به ریسیپروکلی سوچ کوي، ریسیپروکلی. زه اوس تاسو ته خپله خبره څنګه ایکسپلین کړم؟ نو
امیزنګ ریزر ما په خیال ارشد حسین ریزر خبره کوي نو نشم ویلی چې کوم ریزر مزمت نه مزاحمت پکار دی نو هاو وی کین لکه موږ څنګه کولی شو موږ ته وښایه چل نو دا نیشن سټیټس دي او د دنیا بارډرینګ او دا جیوګرافیکل لیمیټیشنز او دغسې تګ راتګ هغه لکه فارمل دی او ریګولیټډ دی ته څه کولی شي خو دا مونږ خیر جذباتیان یي که نه لکه په ځان چې راوړو چې زه چلو زه بل ته وایم چې مزاحمت نه مزاحمت پکار دی ټیک شو ویل اینډ ګوډ خو لکه اوس بل ته چې وایم نو اول په خپله باید مزاحمت نو دا دی چې د انټرنیشنل ضمیر پکار دی او سید دغه اولنی حق د دغه بارډرینګ کنټریز کمیونټیز او پاورز جوړیږي چې د هغې سره د دې د خوښینې رشته ده د مسلمانۍ هم رشته ده او ورسره د قومیت هم رشته ده او ظلم د انسانیت هم رشته ده خو تاسو پوهیږئ چې لکه زه څه وویم چې دې حل څه دی لکه دا حل زما نه څنګه تپوس کوي اتیا کاله په دغه کې د یو این ریزولوشنز هم دي او د یو این مطلب او د انټرنیشنل عرب لیگ دی او مسلم او آی سی ده یا ریجنل تنظیمونه دي د هغې غږونه دي پاورز دیټ میټر هغه طاقتونه چې هغه واقعي څه کولی شي هغې پکې هم اوازونه پورته کوي نو مطلب مې دا دی چې لکه موږ څه کولی شو لکه چې هغې ته څه حل نه راځي په نظر نو زه او ته زما نه څنګه په دو جمدو کې تپوس وکړې ټرمپ ټیکسز باندې سبا خبره وکړو فی الحال زما په خیال سره بجلي تلو والا ده نو زه نن وختي ویده کېږم او ستاسو نه غواړم چې بس دغه شیز دی وروره د دفاع مې پا نه کېږي او تاسو کوئ نو هر سړی حق لري چې وکړي شاید هغه یو دلیل لري او بل که پې کنوینس کولی شي نو ویل اینډ ګوډ ټیک ده شخصي ازادیان هم شته ډانسونه هم شته اتڼ هم شته ګډېدا هم شته دا ټول هغه چې کوم دي خو لکه دا دنګوچي منګوچي موږ ټول وهو خو لکه داسې نه همدغه دی دغه حال دی زما او ستا مزاحمت د کوم ځای نه لکه اول دی زه په ځان راوړم زه ځکه چاته د مزاحمتونو خبرې ځکه نه کوم چې زه دې په ځان راوړم خبره دا ده چې زه په ځان راوړم نو ما ته پته ولګي چې بھائی زه څه کولی شم واټ کین آی ډو زه څه کولی شم فضل الله رو با یوسف زی صاحب جار لالا قربان لالا دا ویرو مننه او ارشد حسین صاحب سبا په دې باندې خبره کوم اصل کې بیسیکلی پاکستان 90% خو ټیکسټایل دی دا کپړې مپړې دي نو دغه ټیکسونه ریسیپروکل دي پاکستان هم دغې په سیزونو باندې پاکستان ډېر لګي امریکې ته د اولني دهایي د فیسکل ایئر د اولني سټیټسټکسونه بي بي سي چاپ کړي ما لږ ځای په ځای کتلي ده داسې یو بیا د څه هم دغه ما خو پښتو داسې نه ده پرېښې خو مې دې دپاره وی چې دا کنزلمار لاړ شي ما خو وخت په وخت باندې ارشد حسین حمزه او حبیب الرحمن صاحب ټیک وی سعودي عرب نو دغه خو مختلف ویوز دي که نه لکه مختلف نقطه نظر دي او په هغې خبرې کېدی شي خو لکه ما ورته کولی څه شو دعا ده او بس دغه یو څو خبرې دي مذمت دی او دا زموږ انساني فریضه ده شاه سوري صاحب زه ستا د لاسه پښتو نه پرېږدم ستا نه زه په 100 برخې ښه پښتون یم چې ته وایې اردو بول ما هغه ورځ هم دا وضاحت کړی چې زه صرف د یو څو کنزلمارو د لرې کولو لپاره اردو ویم او یا هغې ته دا ثابته کړم چې تاسو په اردو پوهېږئ دومره خو مجبوره یې د اردو نه د دشمن نه دومره مجبوره یې چې په اردو پوهېږئ او ستا دشمن په پښتو اړو پوهېږي نه پنجابی او اردو سپیکر خو لکه حیا عزت په مونږ کې شته نه که نه جرګه مرګه نه ما ته داود روره انډرسټینډینګ و زه په دې باندې پوه یم زه کنوینس وم ما صرف د دې کنزلمار لکه دا شاه سوري دی نو زه د نه په 100 برخې الحمدلله په خپله لته نیم پښتون زه څه وټ پښتو ویم زه ستا په دې کې څه دي ته زما نه دا سرټیفیکیټ بیا قندار ته وړې نیور سید عثمان چانو د دې خبرې څه جواب دی وروره ما سره څه جواب دی لکه ته په خپله په دې عمل کې هندوال یې تا سره جواب نشته نو زه به څه جواب درکړم بلال ډېر زیاته مننه و بس لرې کوم به خو هسې کله کله سړی غږېږي که نه ښه پښتو زموږ ژبه ده موږ د څه دین موږ له راکړې ده نه څه راباندې احسان دی زموږ خپله لهجه ده د پښتنو دوه ښکاره لهجې دي یو یوسفزۍ ده منلی شوي او یو دغه نرمه لهجه ده چې هغې ته قنداري لهجه وایي دا زموږ نه دوی راکړې ده او نه وله موږ ورکړې ده ونس اګین زه دا کلیر کوم چې دا خبرې د دې ځان لاسې کار کتلی دی
په افغانیت او پښتونولۍ خپل داسې خپې وراړېلي پرېږده یې سړي بس دغه باز ته نه ځم. بلال وړه کالم خان ډېره زیاته مننه مشره، کور دې ودان د ابتدا نه را سره وي. او ذکریا خان موضوع نشته، بس یو غر بل غر. ګبین جان ډېره زیاته مننه. نو دغه دلته پل دی البته تیاره ده. کالام خان اکثر ماته وایي لایو نه راځي، نو ډېره مننه. واجد علي صاحب ستاسو هم مننه. ذکریا خان ستاسو هم مننه. محمد داود ډېره زیاته مننه. او دا تښتېدونکي ټامیان بلاک کوه. او داود وروره دوی بیخي لکه داسې ده چې او ته افغانیت ته سپکاوی وکړو، نو وروره پښتونولۍ ته سپکاوی لکه څه مطلب، لکه ځان ته څوک څه کوي. نبي ول صاحب ډېره مننه. زرغون شاه صاحب ډېره زیاته مننه. اختر دې مبارک شه. میسیجونه هم کړي او ما غالبا جواب هم درکړی. ستاسو دې مبارک شي. سبا به د خیره ګپونه لګي. جاوید خان ډېره زیاته مننه. پښتو زموږ شان دی، غذا اخري سانس لري. بس دعا کولی شو چې پروردګار عالمین دې دغلته په دغه خلکو باندې رحم وکړي او موږ یې مذمت کوو. د دې نه علاوه زه ځکه زیاتې خبرې نه کوم چې هغه زه په خپله نشم کولی، نو زه به څه مزاحمت وکړم. او فضل الله صاحب ډېره مننه. ما نه دی اګنور کړی، خو چونکې په تیزۍ سره تېرېږي. خان عابد سلامونه ته دې وعلیکم سلام. نو یاره بس دا به لکه وخت بالي. نو حبیب الرحمن وایي چې د یونیورسټۍ خبره نه ده، لکه دا که یونیورسټیانې نه وې د نن سل کاله مخکې، نو آیا د دوی نیکونو به داسې حرکتونه کول؟ نو نیور. بیا هم مبارک شه زرغون شاه صاحب، کور دې ودان. خوشحاله اوسئ. چېرته زما په خبرو خفه شوی نه یې. هغه ورځې څه جذباتي غوندې ځینې ښه مشران یې خو پوهېږي چې لکه زما ټارګېټ صرف کنزلمارو ټول نه و. کنزلمارو ته صرف آینه ښکاره کولو، یعنې یو بل ته چې کله کله آینه هم ښکاره کول ضروري. رضوان خان مننه. دا پکې زموږ ټول لکه زرغون شاه صاحب غوندې مل دی پکې، یعنې زه تاسو ته څه ووایم 98% خلک موږ ټول یو شانې نارمل خلک یو. خو لکه یو کس پکې راشي تا د کلونو وپړسئ، د کلونو وپړسئ که نه، لکه ته د 10 کالونو پړسېږي او دقه درته وایي چې بس مذمت نه کېږي، مزاحمت نه. زه یم په ځان یې فرض کا. شپږم نمبره سکول ته ماشومه ولېږه، بیا به زه ومنم که نه، زه به درنه زده کړم. خو لکه دغه خبرو ته نه ځم. لکه رضوان خان حبیب صاحب دغو ته بیا نه ځو. موږ څوک خفه کول نه غواړو او هغه 98% خلک نه خفه کول غواړو. کوم چې ټیک ټاک جنون خلک دی، کوم چې پوهېږي په دې معامله باندې، کوم چې بل ته د مزاحمت د بړستنو نه خبرې نه کوي. نو دا دې موږ ته ټول ته یاد وي چې یاره که کله موږ بل ته خبره کوو باید په ځان یې بیا راوړو چې زه څومره مجبور یم په خپل حالاتو کې. ایوب حیران صاحب مننه. زرغون شاه صاحب وایي تصویر دې نه ښکاري. نو بجلي شریفت الله پرون مې د بجلۍ د ارزانۍ حوالې څه پوسټ وکړو، نو د بر وطن نه یو کس پوسټ وکړو چې دقې ته کښېني چې بجلي. نو ما ورته وویل چې وروره ستاسو څه حال دی؟ بجلي هلته هم ګرانه ده او د دې نه ګرانه ده او د دې نه ډېره کمه ده. خو لکه بیخي د خلک په ککرۍ کې نه مازغه لري او نه غواړي چې په خبره ځان پوه کړي. نو اوس دې ته به څه ووایو زرغون شاه صاحب؟ لکه اوس د پیغور په دې کې څه نشته، خو لکه بس که یې تر حیران شي چې خدای پاکه دا په کوم قهر د خدای اخته دی. anyway لږ لایټ نه، زه هسې تیاره کې خوشحاله یم. ګمنام زرداري صاحب عکس یې لګولی کور دې ودان. زه هسې تیاره کې نارملي هم خوشحاله یم، که نه چې ځان ته لایټ دلته شته راځه، بل موبایل هم شته کور دی او که وغواړم لایټ لګولی شم ځان ته، دغه بل لایټ هم لګولی شم، بل موبایل هم لګولی شم، بلکې 2 موبایل لګولی شم. خو بس زه هسې تیاره کې خوشحاله یم. او ګمنام دا مې ستاسو په وینا باندې او نه خو 3 بجې دي، 4 بجې دي دغه دی. نو مننه. بجلي نشته، بجلي خو داسې یوه په باندې 1 بجه باندې لاړه، فکر کوم 2 بجه به وي. نو خوشحاله شوم چې تاسو سره وغږېدم. او بس دا ده چې دا خو یو بیچا د یو زما د سنګل لاینر خبره نه ده، خو شعري ونه ډېرې خبرې غواړي او ډېر ملټي فیکټرز دي په هغې کې او خبرې پکې وي. نو په دې به بل وخت وغږېږو، البته وخت په وخت پې غږېدلي یو. او کله مو هم په ریډیو به مو اورېده نو میسج وکړو چې پلیز پلی ګل پاڼه. کله چې به مونږ واړه ریډیو مو اورېده نو یو میسج به وکړو چې پلیز پلی ګل پاڼه. او دا و مارکیټ کې نوی ډانس راغلی دی، خو زه به ستاسو نه اجازه واخلم. زه غواړم اوږده شم ځکه بېګا زه صرف 2 ګنټې اوږده شوی یم. او دغه پرېږده خبرې. وایي دا چرګ د چا دی؟ نو بس دا زما ورور دی، شوق کوي د چرګانو. زه البته د ماشوموالي نه د اتم نه دی، خو د کوترو چرګانو شوق ځکه نه دی کړی چې بیا به مړه شو نو بیا به بیمار وو.
نو هغه د بانګیانو مانګیانو شوق کوي او زه بیخي ځکه نه کوم سپي نه کوم د پیشو نه کوم د چرګانو نه کوم د کوترو مې په اتم کې پرېښولې چې بیمار به وم سپی خو ظاهره خبره ده مړ شي یا ورک شي یا کوترې وخوړی شي پیشوګان نو بیا ماته بیماري لګي د هغې وجې نه تکلیف یې راته نو په دې وجه زه نه ساتم شخصي لکه خوښ مې نه بیا مې خفه کوي لکه خوښ مې ځناور ډېري خو البته خفه کوي مې نو دا مې یو د اتم نه 98 نه دی خوا 97 نه دی خوا ما چرګان مرګان نه دي ساتلي او نه مې نور ځناور ساتلي ولې ما ته خپله تکلیف یا معلوم چې کله ورک شي مړ شي یا وغیره وغیره نو ډېره زیاته مننه محمد داود ډېره زیاته مننه رضوان خان او یعقوب آزاد وروره ډېره مننه کور دې ودان چې راسره ملګري شوي د څرنګه خبره اورېدل غواړئ نو یو څو منټې خامخا واورئ او ملګرو سره یې هم شریکه کوئ زه غواړم چې ویده شم ځکه چې سر مې هم تکلیف دی درد دی راباندې او بل دا چې بیګا صرف او صرف 2 غنټې خوب کړی نو په دې خاطر غواړم چې ستاسو سره خدای پاماني وکړم خدای مو ښاد آباد او بریالي ساته او خوشحاله اوسئ اوس دا چې زه دغه اپډیټس سواتي صاحب بار بار وایي چې دا اپډیټس زه ګورم چې دا اپډیټس څنګه دي کم څه دي او ولې څه چل شوی دی خو چې غټ ټرس شوی دی دماکه شوي دي نه پوهېږم چې څو ظلم زیاتی الله تعالی دې بس په دغه خلکو باندې فلسطینیانو باندې رحم وکړي په موږ ټولو باندې ستاسو کور ودان زه لږ ستړی کېږم خوله مې هم وچه شوې ده نو ښه شپه درته غواړم خواږه خوبونه درته غواړم ښاد آباد او بریالي اوسئ چېرته چې ما خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ په تلو تلو کې دغه غوښتنه چې دغه له 100 ملګري که ګوري او شیر کولی شي عبدالله صاحب ډېره مننه زرغون شاه صاحب نو خوشحاله به شم بیا هم یو جهان یو نړۍ مننه